جوړ په خیر هیله د جوړ روغ اوسئ او د ژوند چارې مو ښې وي. اوس مې د محقق صاحب په خبره اورېدله، دی وایي چې دا د پښتونستان خاوره چې ده دا د پاکستان ده. محقق صاحب اصل کې پاکستان ته ځان نږدې کول غواړي. اول دوې درې خبرې دي. محقق صاحب سیاستوال نه دی. که سیاستوال وای د افغانستان یو انچ خاوره چې ده دا وچاته څوک دا سیاستوال یا افغانان وچاته نه پرېږدي، نو دی دا سیاست داسې په طبیعت کې داسې کوي لکه ځینې خلک د ساتیري دپاره کوي. یعنې دی پوه نه دی، دته سیاست پوه نسي ویلی. دی داسې دی لکه څوک چې وراکې کوي، لکه څوک چې چکه کوي، لکه څوک چې یو بل کار کوي. یعنې سیاست کوي خو ارمان نه لري. یعنی محقق ارمان نه لري. نه د محقق ګیله کول پکار دی او نه محقق په افغانستان کې دومره لو رول لري، نه دومره ارزښت لري دی په افغانستان کې چې راولاړ شي د افغانستان د خاورې، د افغانستان د وطن یا د ډیورنډ کرښې په تړاو باندې دی څه ووایي یا کومه فیصله وکړای شي. نو ډېره د اندېښنې وړ خبره نه ده. محقق وارو 100 راغلي دي، 100 تللي دي. د پښتونستان په خپل ځای پاته دی. لوی افغانستان جوړېدل د هر افغان ایمانی او وجدانی فریضه ده. د افغان ګورئ چې ځان ته افغان وایي یا په دا جغرافیه خپله بولي، او موجوده افغانستان ساتل هم همداسې د هر افغان ایمانی او وجدانی دنده ده. که څوک د موجوده افغانستان له ساتنې سرغړونه کوي یا د لوی افغانستان د جوړېدو د مخنیوي هڅه کوي، هغه افغان نه دی. په هغه کې چورز ماوي داسې د محقق فاروق نو هغه د 25 کروڑه پاکستانیان دي، هغوی هم دا نه مني. دا یو محقق پر بالا هېڅ کیسه هم نشته. خیر و خیرته محقق صاحب ته به خپل کار کوې، موږ به خپل کار کوو. ته هیڅ نسې کولی، نه دا ستا خبرې ځای نیسي، نه دا ستا خبرې ارزښت نیسي، او نه دا ستا په خبرو ته پاکستان ته نږدې کېدلی سي. پاکستانیان ډېر هوښیاران دي، هغه په دې پوهېږي چې ته د دې خاورې واکمن نه یې. دا خاوره خپل واکمن لري، دا خاوره خپل مالکان لري، دا خاوره بې مالکه نه ده. ژوند خدای مو ښاد آباد او بریالي لره.